عزتمندو مسلمانانو، رمضان المبارک میاش دا ډیره قیمتي میاشت ده. د دې میاشتې دپاره او په دې میاشت کې د عبادت دپاره موږ 11 میاشتې انتظار وکړو. د 11 میاشتو کې ډېر مسلمانان او عام انسانان هغوی د دنیا نه انتقال وشو. مخکینی رمضان المبارک کې ډېر مسلمانان مؤمنان هغوی موجودو. په مخکینی رمضان المبارک کې روجې نیولې وې، د قرآن ختمونه یې کړي وو، تراویح کړې وې، ذکر اذکار به کاو، د رب العالمین د خوشحالولو دپاره یې سعی او کوششونه کول، او د دې رمضان المبارک په انتظار کې و چې راتلونکی رمضان به راشي. نو بیا به هم موږ د رب العالمین په توفیق فضل احسان سره د دې رمضان المبارک روجې نیسو. د رمضان المبارک کې به زکاتونه ورکو، صدقات به ورکو، په دې رمضان المبارک کې خیراتونه به کوو، په دې رمضان المبارک کې به د مسلمانانو سره تعاون کوو، په دې رمضان المبارک کې به د شپې تراویح کوو، په تراویح کې به د قرآن ختمونه کوو، په دې رمضان المبارک کې به رب العالمین ته جاړو او ځان دپاره به ثوابونه نور هم زیاتو، په جنت کې به د ځان دپاره درجې نورې اوچتو، د الله ته به نور هم نږدې کیږو، د رب العالمین رحمتونه به نور هم حاصلو. دا د هغوی تمناګانې وي، دا د هغوی ارزوګانې او دا د هغوی امیدونه، او دا امیدونه زموږ هم و. لیکن نن هغه مسلمانان، زموږ هغه خپلوان، زموږ هغه دوستان، زموږ هغه رشتہ داران، زموږ هغه د جان پہچان والا هغه مسلمانان په دې رمضان المبارک کې نشته دی، بلکې د هغوی دپاره هغه رمضان آخري رمضان و، د هغوی دپاره هغه روجې آخري روجې وي، د هغوی دپاره ختمونه هغه آخري ختمونه، د هغوی دپاره تراویح هغه آخري تراویح وي. هغوی خدا نه ویل چې موږ ته به مرګ راځي، لکه څنګه امیدونه چې زموږ و دغه شانتې امیدونه د هغوی هم و، لکه څنګه تمناګانې چې زموږ وي دغه شانتې تمناګانو د هغوی هم وي. لیکن د هغوی په قسمت کې دا رمضان المبارک نه و. نن رمضان المبارک راغی، نن په رمضان المبارک کې بیا خلق روجه دي، خلق به بیا تراویح کوي، خلق به بیا د قرآن ختمونه کوي، خلق به ذکر اذکار کوي، خلق به تهجد کوي، اشراق به کوي، د څاښ منځونه به کوي، د اوابینو منځونه به کوي، دغه شانتې مختلف نوافل به کوي، د آخرت دپاره تیاریانې به کوي. لیکن هغه مسلمانان نن زموږ په صفونو کې نشته دی، هغه مسلمانان نن زموږ په جماعتونو کې نشته دی، هغه مسلمانان نن زموږ په کورونو کې نشته دی، بلکې هغوی په قبرونو کې پراته دي. که چېرته هغوی خبرې کولی شوې، که چېرته هغوی موږ ته جواب را کولی شوې او موږ د هغوی نه تپوس کړی وی چې ای مسلمانانو، ای زموږ مشرانو، ای زموږ کشرانو، ای زموږ خپلوانو، ای مسلمانانو، ای مؤمنانو، تاسو نن په قبرونو کې پراته یئ، موږ ته وعظ وکئ، موږ ته نصیحت وکئ. تاسو ته هغه رمضان المبارک قسمت کې میلاو نشو، لیکن الحمدلله
دا د الله فضل هم دی، دا زمونږ سعادت هم دی، دا د الله په موږ باندې رحمتونه هم دی چې هغه رمضان المبارک ته ژوندي را ورسولو. د هغه رمضان المبارک دپاره محمد صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړي دي. هغه فرمایي یا رب زما دپاره برکت واچوه په رجب میاشت کې، زما دپاره برکت واچوه په شعبان میاشت کې. یا رب العالمین دومره عمر ماته راکا، دومره زندگی ماته راکا، دومره ژوند ماته راکا چې زه رمضان المبارک ته ورسم. نو دغه مسلمانانو به موږ ته دا وعظ کولی، موږ ته به دا نصیحت کولی چې خبردار روژه در نه ضایع نشي، خبردار په روژه کې د الله عبادت در نه ضایع نشي، خبردار د روژې هر سکند، د روژې هر یو منټ، د روژې هر یو ګنټه، د روژې هر یو ساعت، د روژې هر یو لمحه، د روژې هر ورځ، د روژې هر شپه دا ډېره زیاته قیمتي ده. د فرض منځونو اهتمام وکئ، د سنتو اهتمام وکئ، د واجباتو اهتمام وکئ، د نوافلو اهتمام وکئ، د قرآن د تلاوت اهتمام وکئ، د ذکر اذکار اهتمام وکئ، دغه شانتې د صدقاتو اهتمام وکئ، د خیراتونو اهتمام وکئ، د زکات ورکولو اهتمام وکئ، دغه شانتې رب العالمین راضي کئ، ذکر ته ذکر ووایئ، دغه شانتې درود شریف وایئ. یو سکند دا د روز رمضان المبارک دا قیمتي دی. ژوند او زندگی د دې هیڅ پته نه لګي آیا ژوندونکی به د رمضان المبارک دپاره یي او که نه، دا به د هغوی جواب وي موږ او تاسو ته. لہذا محترمو موږ ډېر زیات سعادتمند یو چې رب العالمین موږ رمضان المبارک ته راورسولو. دغه رمضان المبارک ته رسېدل او بیا د رب العالمین د طرف نه د روژې توفیق، د رب العالمین د طرف نه د منځ توفیق، د رب العالمین د طرف نه د سنتو ادا کولو توفیق، د رب العالمین د طرف نه د نوافلو توفیق، د رب العالمین د طرف نه توفیق د صدقات خیرات ورکولو، د ذکر او اذکار کولو چې څومره موږ د الله شکریه ادا کو دا کمه ده. لہذا محترمو پوره 11 میاشتې موږ د دې میاشتې لپاره انتظار کوو. اول دا 10 میاشتې، بیا 9 میاشتې، بیا 8 میاشتې، 7 میاشتې، 6 میاشتې، 5 4 3 1 بیا ورځې شمارو او بیا ګنټې شمارو چې کله نه به رمضان مبارک شروع کیږي. په حدیث د ترمذي شریف کې راځي، دغه شانتې په نورو الفاظو سره په حدیث د بخاري، دغه شانتې په حدیث د مسلم شریف کې راځي. د حدیث راوی مشهور صحابی رسول حضرت ابو هریرة رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، د روژې چې کله اولنۍ شپه شي د مسلمانانو دپاره عظیم خوشخبري ده، د مسلمانانو دپاره لوی زیری دی، د مسلمانانو دپاره بهترین زیری دی، د مسلمانانو دپاره بې مثاله زیری دی. اولنۍ شپه شي صفدت الشیاطین ومرضت الجن، مسلمانانو اولنۍ انعام د رب العالمین د طرف نه چې تاسو ته کوم میلاویږي په اولنۍ شپه د رمضان المبارک کې، د مسلمانانو هغه دشمن وتړلی شي، کوم دشمن چې د رب العالمین په ذات باندې قسم کړی دی لأغوینهم اجمعین، یا رب العالمین ستا په ذات مې د قسم وي زه به دا ټول ګمراه کوم، جهنم ته به رسوم. د کوم دشمن په باره کې چې رب العالمین فرمای ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، هغه خطرناک دشمن چې هغه په نظر باندې نه راځي، هغه ښکاري نه، هغه دشمن ته رب العالمین ډیر قوت او طاقت ورکړی دی. اولنۍ زیری د مسلمانانو مؤمنانو دپاره دا دی چې ای مسلمانانو خوشحاله شئ، تاسو
تاسو د رب العالمین شکر ادا کئ چې کوم شیطان کوم ابلیس 11 میاشتې تاسو په ګناهونو کې مبتلا کړی وئ 11 میاشتې تاسو د رب العالمین بغاوت ته تیار کړی وئ 11 میاشتې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت باندې تیار کړی وئ نن هغه ستاسو دشمن نن هغه شیطان هغه ابلیس د هغې نسل هغه وتړلی شو ان شاء الله العزیز دغه شیطان او دغه ابلیس به ستاسو روجې نه خرابوي څومره یو بهترین او ښکلی زیری دی دویم زیری د مسلمانانو دپاره وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب دویم زیری ستاسو دپاره دا دی هغه جهنم هغه دوزخ چې په قرآن کې رب العالمین د هغه تذکرې کړي دي په قرآن کې د هغه دهشت د هغه وحشت د هغه خطرناک ځایونه د هغه جهنم عذابونه د هغه جهنم تکلیفونه د هغه جهنم سختیانې د هغه جهنم عذابونه چې کله تا ته د هغه جهنم تذکرې د قرآن او سنت نه کیږي ستا په بدن باندې ویښته ودرېږي تا ته د هغه جهنم تذکرې کیږي ستا د سترګو نه اوښکې روانې د هغه جهنم تذکرې کیږي تا ته روټۍ خوند نه درکوي تا ته اوبه څکل مزه نه درکوي تا ته خوب مزه نه درکوي تا ته ژوند زندگی په هغې کې اطمینان سکون راحت نه نصیب کیږي ستا خندا ورسره ختمیږي او ته په هر وخت کې وایې یا رب العالمین د دغه جهنم نه مې محفوظ وساته ستا دپاره دا زیری او دا خوشخبري ده چې د دغه جهنم ټولې دروازې ستاسو دپاره بندې شوې مسلمانه ای روجهداره که ته اوس په رمضان المبارک کې ستا انتقال کېږي ته وفات کېږي ته خوش قسمت یې ته سعادتمند یې جهنم ته به نظره جهنم دروازې بندې دي دریم زیری محترمو وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب هغه جنت چې ته کله په قرآن او سنت کې د هغه تذکرې د هغه په باره کې ذکر واورې ستا دومره شوق او ذوق او مینه او محبت زیات شي چې ته وایې چې کله به زه دغه نعمتونو ته راسم دغه جنت چې د سکون د اطمینان د راحت د خوشحالۍ ځای دی جنت کې غمونه نشته دی خفګانونه نشته دی پریشانۍ نشته دی تکلیفونه نشته دی ستړي کېدل نشته دی بیمار کېدل نشته دی بوډا کېدل نشته دی وږي کېدل نشته دی تږي کېدل نشته دی دشمنیانې نشته دی دغه جنت کې ټولې مزې مزې دي ټول خوندونه دي بنګلې دي محلات دي میوې دي باغونه دي حورې دي غلمان دي شراب دي پۍ دي نهرونه دي قسمه قسم او د دغې د حصول دپاره خلک ځان هم قرباني کوي مال هم قرباني کوي اولاد هم قرباني کوي د دغې دپاره رب العالمین ته سجده لګوي رکوع کوي قیام کوي د دغې دپاره هغه جړاګانې کوي نوافل کوي ذکر اذکار کوي اور د هر مانځه نه وروستو دعاګانې کوي یا رب العالمین ما ته جنت نصیب کا مسلمانه مومنه ای روجهداره ستا دپاره دا زیری دی دغه د جنت دروازې ټول ستا دپاره کولاو دي او په حدیث د بخاري کې راځي چې د جنت دا دروازو نه یوه دروازه هغې ته باب الریان ویلی کیږي
د جنت دروازه، د روجې دروازه. که ته اوس په دې رمضان المبارک کې وفات شي نو ستا دپاره ټکانه جنت دی، جنت ته به روان. بله خوشخبري او بل زیری ستا دپاره دا هم دی، دا د رب العالمین دپاره ځان اوږی کو. هغه خوراک چې کول یې ستا دپاره جایز و، بلکې تا ته امر و چې خوراک کوه، تا ته پې ثواب میلاوید، دغه خوراک حاصلولو باندې تا ته اجر میلاوید، الله درنه خوشحاله کید. دغه اوبو څکلو تا ته حکم و، خپل جایز خواهشاتو پوره کولو باندې تا ته اجر او ثواب میلاوید. لیکن د رب العالمین د طرف نه حکم راغی بس خوراک به نه کې. صبح صادق نه واخله تر غروب شمس پورې خبردار اوبه به نه څکې، خبردار خپل جایز خواهش به نه پوره کې، اوږې به ډېرې، زړه به دې دا غواړي، اشتها به دې دا یي، تمنا به دې دا یي چې زه روټۍ وخورم. د رب العالمین حکم دی چې مه خوره. سخته ګرمي را تږی شوی، ژبه دې بهر راوتې ده، زړه یې دا غواړي چې زه اوبه څکم. د رب العالمین حکم دی اوبه مه څکه. زړه دې غواړي چې زه خپل خواهش پوره کړم، د رب العالمین حکم دا دی چې اوبه مه خواهش مه پوره کوه. یو زیر ستا دپاره دا دی چې کله ستا د الله سره ملاقات کیږي رب العالمین به ستا نه خوشحاله. بعض اعمال داسې دي چې په هغې باندې جنت میلاویږي. مونځ موږ د دې دپاره کوو چې الله جنت راکړي، زکات د دې دپاره ورکوو چې الله جنت راکړي، حج د دې دپاره کوو چې الله جنت راکړي، عمره د دې دپاره کوو چې الله جنت راکړي، خیراتونه صدقات د دې دپاره ورکوو چې الله جنت راکړي. او روجه دا داسې عبادت دی چې په دې باندې تا ته الله میلاویږي، په دې باندې تا ته د رب العالمین رضا خوشحالي میلاویږي. نو کله چې الله ستانه خوشحاله شو، کله چې الله ستانه راضي شو، کله چې تا د الله میلاو شو، دنیا هم ستا ده او آخرت هم ستا دی، جنتونه هم ستا دي، په جنتونو کې نعمتونه هم ستا دي. نو روجهدار چې کله د قیامت په ورځ د الله سره میلاویږي الله ورته ډېر زیات خوشحاله. دویم خوشحالي د ده دپاره دا ده چې کله دا افطاری کوي دا د ده دپاره اختر دی او د ده دپاره خوشحالي ده. دریم زیری د روجهدار دپاره دا دی چې تا ځان د هر قسم خواهشاتو نه، د خوراک نه، د څښاک نه محفوظ وساته. ستا د دې معدې نه او ستا د دې خولې نه چې کومه بدبوزي کیدای شي داسې به وي چې څوک به درته نږدې کیدی نه شي، لیکن تا د رب العالمین حکم ادا کړی دی. اطیب عند الله من ریح المسک، د مشک او عنبرو نه هم رب العالمین ته ستا د خولې د بدبو دا محبوبه ده. الله تا سره مینه کوي، الله تا سره محبت کوي. د روجې نه علاوه چې څومره عبادات دي هغې باندې ثواب اجرونه هغه فرشتې لیکي. او روجه دا واحد عبادت دی. رب العالمین حدیث کې راځي چې رب العالمین فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روجه دا زما دپاره ده او روجهدار ته په روجې باندې زه میلاویږم. روجهدار دا ډیر زیات الله ته نږدې دی، روجهدار دا د ډیر عظمت مقام مرتبه والا دی. روجهدار دپاره دا خوی پکار دی، دا عادت پکار دی
که روژه کې ورته څوک څومره سختې خبرې وکړي، کنځلې ورته وکړه، رد بدې ورته وویله، ګزارونه یې پې وکړه، نو دی الله ته ډېر زیات نږدې دی، الله ته ډېر زیات محبوب دی، د الله ولی دی، نیک انسان دی. دی به هغه ته بدله نه ورکوي، دی به په هغه ګزار نه کوي، بلکې دی به ورته وایي چې زما روژه ده، ځکه درته کنځل نه کوم، زما روژه ده ځکه غیبت نه کوم، زما روژه ده ځکه بدنظري نه کوم، زما روژه ده ځکه زه ستا نه بدله نه اخلم. روژه دې ته جنه ویلی کی، الصوم جنتون. روژه دا خو یو ډال دی د جهنم نه، په روژې باندې ته د جهنم نه بچ کېږي، جنت تللو والا جوړېږي. لہذا محترمو، روژه دا بهترین عبادت دی، دا ښکلی عبادت دی، دا ښایسته عبادت دی، دا اعلی عبادت دی. کله چې یو سړی روژه نیسي دا الله ته محبوب کېږي، روژه نیسي جنت ته ځي. نو کوم کسان چې حریص وي او هغه د قرآن او سنت په رڼا کې دا فضایل واوري، دا فضایل په خپلو سترګو باندې ویني، د هغه حرص نور هم سوا شي، نور هم زیات شي، او هغه دی وایي چې کاش ما ته د 2 روژو ثواب میلاو شي، کاش ما ته د 10 روژو ثواب میلاو شي، کاش ما ته د 100 روژو ثواب میلاو شي. نو اسلام موږ ته د هغې طریقه هم ښودله. افطاري ټیم دی، تاسو صرف د یو کس د افطاري انتظام وکړو، مکمل روټۍ دعوت دی ورله وکړو، اوبو انتظام دی ورله وکړو، دعوت ورله نشي کولی، غریبي، فقیري، مسکینی، محتاجی، یو کجوره دی صرف ورکړه. الله تعالی زمونږ مال ته نه دی محتاج، الله زمونږ نیتونه ګوري. په دغه یو کجوره ورکولو باندې که تا د یو کس ته کجوره ورکړه، د یو کس اضافي ثواب تا ته میلاو شو. 2 کسانو ته دې کجوري ورکړي، د 2 ثواب میلاو شو. 10 ته دې ورکړي، د 10 100 ته دې ورکړي، د 100 کسانو 0 ته دې ورکړي، د 0 کسانو اجر او ثواب تا ته میلاو شو. او د هغه په اجر او ثواب هغې کې څه کمی نه راځي. نو څومره به خوش قسمته کسان هغه چې صرف خپل غم نه کوي، بلکې د خپل ځان نه زیات غم د نور روژهدارو کوي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه بارک راځي، وایي هغه به افطارې د غریبانانو سره، د مسکینانو سره کاو. دغه شانتې د بعضو په باره کې دا راځي چې هغوی به افطارې تر هغې پورې نه کو تر څو چې به ورته څوک میلاو شوی نه و. نو کله چې به څوک میلاو نه شو، نو جماعت ته به لاړ، جماعت کې به کسان په زور راوسته او د ځان سره به یې کېنول چې ما سره افطارې وکړه. ځکه که په دغه افطاري کې ورسره 10 کسان کېناسته خو 10 ثواب ورته میلاو شو، که 100 ورسره کېناسته 100 ثواب ورته میلاو شو. نو لہذا محترمو، د افطاري باندې ډېر اجر میلاویږي، ډېر زیات ثواب میلاویږي. اوس هر یو انسان له الله تعالی مال ورکړی، دولت یې ورکړی. بدقسمتۍ نه موږ به هر یو کس دا کوشش کوو د دغه افطاري دپاره چې موږ کومې تیاریانې کوو، اهم ټیمې، اهم موقعې د دعاګانو، د ذکر اذکار، لیکن ماسپښین نه واخله تر ماښامه پورې موږ ټول وخت تیاری ته ورکړی. هغه عبادت پسې موږ پرېښی، ذکر اذکار، قرآن تلاوت هغه هم پرېښی. الان کې د خوراک خو وروسته هم کېدی شي. د قیامت ورځ به
سخته ګرمي وي، هر یو کس به په خپلو خولو کې ډوب وي، هر یو کس به په خپلې پریشانۍ کې، په خپل غم او تکلیف کې وي، په خپل خفګان کې وي، هر چا سره به د خپل ځان غم وي چې زه څنګه بچ شمه. نو دوه شیزونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې دا کس د ګبراهټ نه بچ کېدی شي، د ګرمۍ نه بچ کېدی شي، د تکلیف نه بچ کېدی شي، دا کس جنت ته تللی شي. الصيام والقرآن يشفعان. روجه بسوي یا رب انی منعته الطعام والشهوات. یا رب العالمین دی به روټۍ خوړه، اوبه به څښلې، خپل جایز خواهشات به پوره کول، خو زما په وجه باندې د روټۍ هم پرېښې وه، اوبه څښلې هم پرېښودي وو، خپل جایز خواهشات هم پرېښي وو. فشفعنی فیه. یا الہ العالمین د دې کس په باره کې زما سفارش قبول کا. قرآن به وفرمایي یا رب انی منعته النوم فی اللیل. شپه ده، خوب د پاره ده، د آرام د پاره ده، د سکون د پاره ده، لیکن دی ما د شپې د خوب نه منع کړی. یا رب دی به زما تلاوت کو، هغې باندې اجرونه ثوابونه هغه خو ځان له خبره ده. الہ العالمین زه د خپل قاري د پاره سفارش کوم. فشفعنی فیه. د دې په باره کې زما سفارش قبول کا. فیشفعان. رسول الله فرمایي د دواړو سفارش به الله قبول کی. نو کوم کس چې روزدار دی هغه به هم د دغه تکلیف نه بچي، او د چا تعلق چې د قرآن سره دی هغه به هم د دغه تکلیف نه بچي. دغه شانې په حدیث ته بخاري او مسلم کې راځي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کله چې مسلمان روزه ونیسي او د ده نیت صرف دی چې الله زمانه راضي شي، نیت یې دی چې ماته پې ثواب میلاو شي، غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکې ټول ګناهونه ورته په دغه روزه باندې معاف کېږي. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. د شپې تراویح وکړئ، د شپې نوافل وکړه، د شپې عبادت وکړو، د قرآن تلاوت یې وکړو، د مسلمان دی او نیت صرف د الله رضا ده. غفر له ما تقدم من ذنبه. د شپې ټول ګناهونه به ورته الله معاف کړي. ومن قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلة القدر کې عبادت وکړو، د هغې په عبادت باندې مو ورته الله تعالی ټول ګناهونه معاف کړي. محترمو دا روزه اهم عبادت دی، او والله اعلم نه ده معلوم چې موږ د ناس کسانو د موجود کسانو کې به راتلونکي رمضان مبارک کې څوک دنیا کې وي او څوک به نه وي. د دې رمضان مبارک هر ګنټه غنیمت وګڼئ، هر سکڼ غنیمت وګڼئ، هر منټ غنیمت وګڼئ. د رب العالمین داسې عبادت وکړئ، داسې بندګي وکړئ چې د ځان لپاره جنت واجب کړئ. او د ډیرو مسلمانانو به دا اخرنی رمضان مبارک وي، لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو ورونه مسلمانانو د هغوی هم دا اراده وه چې راتلونکي رمضان کې به موږ عبادت کوو، لیکن د هغوی دا رمضان قسمت کې نه و، هغه اخرنی رمضان و. د مرګ په باره کې خو چاته هم پته نه لګي چې کله به راځي. 11 میاشتې ډېر وخت، او د هغې رمضان نه د دې رمضانه پورې څومره خلک د دنیا نه لاړه. په تاریخ کې د ټول نه زیات انسانان دې کال کې لاړل، د کرونا د وجې نه، نور مسایلو د وجې نه. نو د رب العالمین داسې عبادت او بندګي وکړئ چې ځان لپاره جنت واجب کړي، الله تعالی خوشحاله کوي، او دا میاشت بالکل وقف کوي عبادت ته. نو انشاءالله وختن فوختن به تاسو ته ترغیبات او دغه شان هدایت بیانیږي. خو یو دا کوشش وکړئ، دا څو کلونو نه ماته دا محسوس کیږي او دا خبر او دا اطلاع راځي
چې کله د رمضان مبارک شپې راشي نو بیا خوب ختم شي. نو تاسو به چې ښه خبره ده چې خوب ختم شي، څوک به ذکر کوي، څوک به تلاوت کوي، څوک به نوافل کوي. نه جي، که دی کوله خو ډېر به ښه خبره وی. د رمضان مبارک د دې شپو دپاره د کیل کود د مخکې نه انتظام وکړی شي. ولیبال په دې کې سټارټ شي، فوټبال په دې کې سټارټ شي، لډو په دې کې سټارټ شي، تاشونه په دې کې شروع شي، قسمه قسم نافرمانیانې په دې کې شروع شي. یاد وساتئ چې کیدای شي دا ستا د ژوند او زندګۍ اخرنی رمضاني. مه ضایع کوه دا. او دا هم نه دی چې ګوره دا مرګ صرف بوډاګانو ته راځي. څومره ځوانانو د دنیا نه لاړل، راتلل په نمبر او تلل بې نمبره دي. نو یو خو دا عزم وکړئ که چا دا ارادي کړي یا چا هم دا کوشش کړی چې یاره دې رمضان مبارک کې پلان کې ځای کې لډو کو، پلان کې ځای کې به تاش کو، پلان کې بیټک کې به کینو، اجره کې به کینو، دکان کې به کینو. نو یو خو حالات هسې هم داسې نه دي چې موږ ته دا اجازت راکړي. دویم دا ده چې د ټول نه غوره طریقه دا ده چې په دې شپه کې د الله عبادت وکړئ. که عبادت چېرته نشئ کولی نو کم از کم خوب وکړئ، خوب هم ترې غوره دی. او دریم زما ذهن کې چې کوم ترتیب راځي د دې دپاره، الحمدلله جومات کولاوي ټوله شپه. نو داسې نوجوانان زیات تعداد کې نه کم تعداد کې چې هغوی وایي چې یاره موږ د شپې عبادت کول غواړو، نو دا کوشش وکړئ پوره رمضان مبارک د شپې عبادت وکړئ. یو خو ګوره په موږ باندې دا کوم کرونا راغلی دا درته زه ویم وګورئ که په دې رمضان المبارک کې موږ الله راضي نه کړو، دا کرونا ختم نه شو، نو زموږ عبادت بیا داسې نه دي. دا د رحمتونو د برکتونو میاشت ده. الله تعالی غفور الرحیم دی. په دې کې داسې د الله نه دعاګانې غوښتل چې دا بیماری ختم شي. نو ماشاءالله الله پاک ښه قوت درکړلی، ښه استعداد یې درکړلی، ښه توانایي درکړله. راځئ د جومات کې کښېنئ، نوافل کوئ، د قرآن تلاوت کوئ، درود شریف وایئ. انشاءالله دا زه په چیلنج سره تاسو ته وایم که په دې یو میاشت کې تاسو صحیح عبادت وکړو، دا 11 میاشتې به تاسو ته توفیق میلاویږي. او دویم اهم خبره چې یاد وساتئ دا ستاسو ته چې الله کوم مال درکړی دی، دا مال د الله د دین دپاره ولګوئ. که چېرته د الله د دین دپاره یې نه لګوئ، دا مال تاسو سره وفا نه کوي. دا به ستاسو نه په هسپتالونو کې لګي، دا به ستاسو نه په تانو کچهریانو کې لګي، دا به ستاسو نه په عدالتونو کې لګي، دا به ستاسو نه په دشمنیانو کې لګي. راشه دا مال دا د الله د رضا دپاره استعمال کا. کله چې دا مال ته د الله د رضا دپاره استعمالی، د اسپتال نه به د الله ساتي. کله دا مال د الله د رضا دپاره استعمالی، تانۍ کچهرۍ نه به د الله ساتي. کله دا مال د الله د رضا دپاره استعمالی، عدالتونو نه به الله ساتي. کله دا مال د الله د رضا دپاره ساتي، د اختلافاتو نه، د دشمنیانو نه، د نفرتونو نه به د الله تعالی ساتي. د دشمنیانو نه، د نفرتونو نه به د الله تعالی ساتي. او بیا په نن دور کې بالخصوص د مخکې دغه کې موږ ته دا خبرونه راتله، ډېر کورونه داسې وو. یو کور په باره کې ما ته خبر راغی و چې 3 ورځې وشوې چې هغوی روټۍ نه ده خوړلې. په دې علاقې خبره ده. نن به څومره کورونه داسې چې د افطاري په ټیم کې به د هغوی په کورونو کې هېڅ هم نه، او څومره کورونو به داسې چې 10 قسمه خوراکونه به ورته پراته وي. نو محترمو مخکې درته ما حدیث ذکر کو، یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې هغه کس مؤمن نه دی، هغه کس مسلمان نه دی چې دی په مړه خېټه باندې خوري او د ده په ګاونډ کې د ده د کور خواته یو کس غریب دی. او کیدای شي داسې مسلمانان هم وي چې سحری په اوبو سره کړی، پوره ورځ هغه روجی، او د هغه دا امید دا تمنا چې افطارۍ ټیم دی، زما کور ته زما سره به داسې صحیح چې زه پې روجه ماته کم. لیکن د افطاري په ټیم کې چې کله الله اکبر ویلی کېږي، نو د هغه په کور کې صرف اوبه وي. نو هغه چې کله الله ته لاسونه اوچت کړي، کله هغه رب العالمین ته فریاد کوي چې یا رب العالمین تا د رزق وعده اخیستې ده،
رب العالمین سار سحرې مې همداسې کړی دی. الله ټوله ورځ روجو ما وږم تږم، لیکن یا رب العالمین افطارم را باندې داسې راغی چې په کور کې را سره هیڅ هم نشته دی. د الله په ذات درته قسم کوم داسې خلک شته دی په مخ د ځمکه باندې. لہذا محترمو دا مال چا سره هم قبر ته نه ځي. زه درته د الله په ذات باندې قسم کوم دا مال د الله دپاره ورکوئ. رب العالمین څه فرمایي؟ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. یو په لسه به الله درکوي. که نور هم د پکې اخلاص زیاتو یو په 200 به الله درکوي، او که نور هم د پکې اخلاص زیاتو الله به درته دومره اجرونه درکړي، دومره ثوابونه به درکړي چې هغه کالکولیټر او هغه کمپیوټر به هم نشي کولی. دا رمضان مبارک داسې تیر نشي. اجود الناس رسول الله بارک راضي وای د ټولو نه زیات سخی په ټولو انسانانو کې هغه رسول الله، لیکن پر رمضان المبارک کې به د رسول الله څخه نور هم زیاته شوه. او یو وړوکې غوندې قرباني درته بیانوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنہ دواړو روزه نیوله، او چې کله روزه نیسي په کور کې هیڅ هم نشته دی. علی رضی الله تعالی عنہ لاړ قرض یې سره واخیسته چې موږ پرې روزه ونیسو. کله چې هغه پېشمنۍ سحرې وکړو، ماښام کینی افطارې کوي، ټوله ورځ ښځه خاوند بهترین خاندان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم چې هغوی دپاره د جنت زیری راغلي، هغوی دپاره د جنت خوشخبریانې راغلي. کله چې افطاري ته کینی او روټۍ ته کېناسته، په دروازه کې ورته یو مسکین اواز کوي، و ای د اهل بیت خاندان اوږې مه څه مې نه دي خوړلې. حضرت فاطمه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه روټۍ نه لاس اوچتوي، وایي دا دې مسکین ته ورکوي. په دویمه ورځ باندې بیا روژه ده، پېشمنۍ کې هېڅ هم نشته دی، په لږه تنده باندې روژه نیوله. چې کله بیا د افطاري ټیم کېږي، بیا یتیم اواز کوي، و یتیم ما. او دغه شانتې د صحابه کرامو په باره کې راځي، وایي هغوی چې به کله افطاری کو د یتیمانانو سره به کېناست، د مسکینانو سره به کېناست، د محتاجو سره به خیرات، د غریبانانو سره به کېناست. د دې خلکو دعاګانې الله قبلوي. دویمه ورځ باندې چې افطاری کوي روټۍ م هغې ته ورکړه، 2 ورځې وږي شو. په درېیمه ورځ باندې بیا سحری دغه شانتې پېشمنۍ دغه شانې هېڅ هم نشته دی. کله چې افطاري ټیم کېږي بیا هغه آواز کوي، وایي زه یو غریب راغلی یم. مسلمانانو 3 ورځې څوک وږی نشي پاتې کېدی، لیکن یاد وساتئ څوک چې د الله دپاره ځان وږی کوي د هغه سره د الله مدد. هغوی 3 ورځې قرباني ورکړه. رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام را لیږي، ویې لاړ محمد صلی الله علیه وسلم ته زما دا کلام پیش کړه د دې دواړو په باره کې. د هغوی په شان کې د قرآن آیتونه نازلېږي. ځان وږی کوي، ځان تږی کوي، لیکن یاد وساتئ ګوره چې محله کې درنه وږی پاتې نشي، په خپلو خپلوانو کې درنه وږی پاتې نشي. زه درته د په چیلنج سره وایم چې تاسو په دې محله والا